السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، راځئ موږ سره چې دی د مسافرو اجره وګورئ چې هغه څنګه وي او د نورو اجرو د پښتنو د اجرو نه چې دی څونه مختلف وي. موږ د جامعې نه ووتلو د اجرې په طرف. دا سفر د اجرې د سفرونو نه یوه برخه ده. تاسو پوهیږئ چې حجره د پښتنو د ثقافت یوه برخه ده او په ریاض کې چې کوم ملګري دي خاص په جامع امام کې، نو هغوی دغه روایت چې دی ژوندی ساتلی دی. زموږ په حجره کې چې شی کیږي او د دې تفصیلات چې دی هغه زه تاسو ته وایم. دا حجره چې ده د ټولو ملګرو د رایوځای کېدلو یو غټ سبب دی. په دې حجره کې چې دی مونږه میاشت یا 2 میاشتې وروسته ملګري چې دی دغه شانتي د یو ځای انتخاب کوي او ټول ملګري چې دی هغې ته راغونډېږي. نو غټه فایده خو دا ده چې ټول ملګري د یو بل د حال احوال نه خبر شي. او دویم خبره دا ده چې په دې کې مشران دي، علماء کرام دي، مشایخ دي، نو هغې چې دی خپلو کشرانو دپاره ښې مشورې ورکوي او یو ښایسته مجلس وي. هغه ورونه چې هغې نوي راغلي جامعې ته، نو د هغې دپاره چې دی هم یو هرکلی وي او کوم ورونه چې دی هغه د جامعې نه ځي او د هغې وخت پوره شوی، نو هغوی دپاره هم د الوداع پروګرام وي. نو دا ټول د حجرې چې دی یوه برخه ده. په حجره کې په دغه مجلس کې علماء کرام خپلو کشرانو ته ښایسته نصایح کوي چې د هغې نه به یو زه څو دلته انشاءالله تاسو سره شریک کړم. یو لوی مقصد زموږ د ټولو د راجمع کېدلو نه دا هم دی چې کوم ملګري هغه که مشکلات لري، هغوی ته څه مسلې، نو هغه په اسانۍ سره چې دی خپلو مشرانو سره شریکولی شي په دغه مجلس کې. او مجلس کې چې کوم موجود مشران وي، نو هغې د هغې د حل دپاره چې دی هلې ځلې کوي. دا چې دی د ټولو نه ماته چې دی یو خوښونکی څیز دی. او بل زموږ د ټولو راجمع کېدل په حجره کې د ټولو نه غټه فایده یې دا هم ده. تاسو پوهیږئ چې مسافر د وطن نه لري، د خپل ملک نه لري، د خپلو خپلوانو اقرباو نه لري، یو بل ملک کې چې دی ژوند کوي. او بیا خاص کر طلاب چې هغوی ډېر وخت په خپلو درسونو کې مصروف وي، نو هغوی دې ته ضرورت لري چې یو وخت بار وځي او د خپلو ملګرو سره یو ځای کیني او په یو ښه ماحول کې او په یو کلاو ماحول کې چې سره مجلس وکړي او د خپل د زړه خبرې یو بل سره شریکې کړي او یو ښایسته ماحول کې چې دی څه وخت تیر کړي، نو دا د زړه د کلاوېدو دپاره هم یو غټ سبب کېدلی شي. نو دې وجې نه چې دی موږ ټول په میاشت کې یو ځل یا 2 میاشتې وروسته ټول راجمع کېږو، که هغه مشران یې، که کشران یې، که کوم جامعې کې دننه یې، که جامعې نه بارې وي، نو ټول ملګري سره چې دی دا مجلس کې راجمع کېږو او یو سبب چې دی دا هم کېدلی شي. زموږ دا مجلس د نورو مجلسونو نه چې دی لږ فرق لري، یا د نورو د اجرو مجلسونو نه چې هغه مشهور دي چې په رباب و منګي او یا په موسیقۍ باندې. نه، دې مجلس کې چې دی دغه شیان نشته دی الحمدلله. په دې مجلس کې علماء کرام، مشایخ چې دی هغه راځي او خپلو کشرانو ته ښایسته نصیحتونه کوي چې نصیحت مؤمن ته ډېره زیاته فایده ورکړي. یو د هغه نصایحو نه چې شیخ ابو یوسف هغه خپلو کشرانو مونږ ټولو ته وکړه، هغه نصیحت دا و او زما یقینا ډېر زیات خوښ شو او ما دا غوښتل چې دا نصیحت زه تاسو سره هم شریک کړم. څومره مسافر چې دي په پردي ملکونو کې اوسیږي او د هغوی دا یقیني چې موږ به د دې نه یوه ورځ ځو یا یو کال پس یا یو 2 کاله پس چې دی دا ملک پرېږدو او خپل ملک ته به ځو، نو هغوی کله هم چې دی داسې یو شی نه اخلي، خپلې روپۍ په د یو داسې شي کې نه مصرفوي، خپل وخت په یو داسې شي کې نه مصرفوي چې هغه شی به ځان سره خپل ملک ته وړلی نه شي، او یا یو داسې شی هم نه اخلي
چې هغې وړل به ممکن نه وي او هغه ترېنه چې دی دلته د پردي په ملک کې پاتې کیږي. نو خبرې دا وکړه چې زموږ د ټولو مثال په دنیا کې چې دی هغه په شان د مسافر دی. موږ به ټول یو ورځ د دې نه چې دی رحلت کوو او دا دنیا به پرېږدو. نو باید موږ هغه شیان وانخلو یا هغه شیانو کې خپل مال مصرف نه کړو چې هغه موږ ته به په راتلونکي ژوند چې کوم ابدي ژوند دی او د آخرت ژوند دی چې هغې کې به مرګ نشته، هغه کې به ختمېدل نشته، چې هغې کې موږ ته فایده رانکړي. داسې یو شی موږ وانخلو یا یو خپل وخت چې دی په یو داسې شي کې مصرف نه کړو چې هغه موږ ته به هلته فایده نه راکوي. نو باید چې دی موږ خپل هغه اصل مقصد هغه وپېژنو چې هغه دین دی او کوشش وکړو چې هغه حاصل کړو.